امریکا له افغانستان سره څومره مرسته کوي او آیا په دې مرستو به په افغانستان کې غربت کم شي؟ کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له کرونا سره د مبارزې په موخه له افغانستان سره څه د پاسه 14.7 میلیونه ډالر مرسته کوي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست راس ویلسن وایي دغه مرستې په اغېزناک ډول له کرونا سره د مبارزې په موخه کیږي. ښاغلی ویلسن وایي ټول باید په چټکۍ کار وکړو چې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی وشي، ناروغانو ته رسیدنه وشي، خلک بیرته کار ته ستانه شي او هغه ماشومان او ښځې چې له دې شرایطو څخه زیانمن شوي دي ساتنه یې وشي. له دغې مرستې څخه 19.1 میلیون یې د روغتیا برخې او په کرونا د اخته ناروغانو د درملنې لپاره جلا شوي دي او پاتې په هغه کورنیو ویشل کیږي چې بې ځایه شوي دي. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو م تر پایه ولیدله. که د امریکا د دې مرستو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره ملاله افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.